د درود شریف فضیلت واورئ. تاسو به همیشه درود شریف وایئ او زما دا ویډیو مکمل وګورئ، واقعیت سره شریک کوم او دا ویډیو را سره وګورئ او د نورو ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. ملګرو د درود شریف باندې څومره فضیلت دی نو دا به تاسو ته نن پته ولګي. ملګرو وایي چې کله د قیامت ورځ راشي که نه، وایي یو مسلمان به روان کړی جهنم ته، جهنم ته به فرشتو روان کړی که نه، او نورې فرشتې به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي که نه، وایي ستا امتي چې دی نو هغه جهنم ته روان کړی دی. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د جهنم د فرشتو ته آواز وکړي چې زما د امتي بیرته راولې، دې څخه دوباره حساب کوو. هغه فرشتې به بیا هم رواني، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به ورته بیا ووایي که نه، وایي دا زما د امتي بیرته راولې که نه، دې زما سره امانت پاتې دی، زه ولې هغه ورکوم. نو بیا به ورته په اخره کې دا فرشتې ووایي د جهنم، وایي تاسو په قرآن شریف کې الله رب العزت فرمایلی دی چې جهنم فرشتې ډېرې زیاتې سختې دي، نو ته داسې چل وکړه که نه چې ته الله پاک ته سوال وکړه، نو الله پاک به موږ ته حکم وکړي، نو د هغه نه پس چې دی نو ستا امتي به موږ درولو. د هغه نه پس چې دی نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به الله رب العزت ته سوال وکړي او الله رب العزت به ورته ووایي که نه د جهنم دې فرشتو ته چې دې د امتي واپس کړي. چې کله هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتي واپس کړي، چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خواله راشي، نو هغه به بیا حساب کتاب شروع شي. چې بیا حساب کتاب شروع شي د هغه مسلمان، نو چې هغه که چې نو هغه بیا نیکۍ چوتې شي او ګناهونه به زیات شي کته شي. ملګرو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د ښۍ نستون نه یو کاغذ راوالي او هغه به د نیکو په تله کې ور واچوي. چې کله پکې هغه ور واچوي که نه، نو ایسته کې د نیکو تله چې دی نو هغه به درنه شي او هغه ګناهونه هغه تله به سپکه شي او هغه کس به څه کوي جنت ته لاړ شي. نو هغه کس چې دی نو هغه کس به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړي چې دا څه وجه ده چې ته څوک یې، زه خو تا نه پېژنم. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي که نه چې زه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم یم او زه په دنیا کې تا ما باندې درود شریف ویلی و، چې کومه درود شریف ویلی و نو هغه په وجه باندې ته نن جنت ته لاړې. نو موږ ټولو له پکار ده که نه چې د درود شریف چې دی نو هغه په مخه وایو، په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درود شریف وایو، ځکه چې موږ له هم پکار ده که نه چې دا وړوکي وړوکي عمل ضرور کوو، ځکه چې موږ په دنیا پسې لګېدلي دي. خو زموږ د دې واقعې مطلب داسې دی چې تاسو درود شریف هم وایئ، همیشه ذکر کوئ. په وړوکي وړوکي خبره الله رب العزت جنت ته خلک بوځي او په وړوکي وړوکي خبره باندې دوزخ ته بوځي. نو زما ټولو ته خواست دی چې که نه ښه درود شریف وایئ. درود شریف دا فضیلت په تاسو اورېدلی او زما د ویډیو پیغام د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ چې زموږ د ټولو مسلمانانو ته ضرور ورسي. زموږ یو پیغام دی او دا ضرور ورسوئ.